سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. زما دغه ویډیو شاید زما د مخکیني ویډیوګانو نه زیات لیدونکي ولري، ډېر خلک ورباندې کلیک وکړي. هغه ځکه چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې د نړۍ تر ټولو ښکلی انسان، ښکلې نجلۍ دا معرفي کوم. د انسان طبیعت داسې دی چې د انسان مزاج داسې دی چې هغه الله داسې پیدا کړی دی چې حسن پرست دی. هغه که غریب دی، که مالدار دی، که وړوکی دی، که غټ دی، که ملا دی، که امي دی، د ټولو حسن خوښېږي. ما هم فیسبوک کې ګوتې وهلې او ویډیوګانو سیکشن کې روان وم چې د ویډیو مخې ته راغله او هغې ټایټل دا و د نړۍ تر ټولو ښایسته نجلۍ او د هغې نوم یې لیکلی و. نو خدای شته چې کله مې په ویډیو کلیک وکړلو، تاسې عکس هم لیدلی شئ دغه نجلۍ دی. چې کله مې په ویډیو کلیک وکړلو د نجلۍ باره کې داسې خبرې لیکلې وې چې زما زړه یې ډېر زیات خفه کړو او ویډیو مې تر اخره ولیدله او خفه شوم. بیا یو ساعت وروسته مې فیسبوک کې بیا ګوتې وهلې، یو بله ویډیو د هماغه نجلۍ بیا په مخه راغله او کله چې هغه ویډیو په مخه راغله نو په هغه ویډیو کې ما ته معلومات وشول چې هغه کومه ویډیو ما اول کتلې وه هغه ټوله دروغ وه او هسې کړې وې لافې وې. چې لافې وې او زه یې خفه کړم هغه ویډیو تاسو ته وروسته ښیم، خو هغه ویډیو چې د نجلۍ رښتینې ویډیو وه، حقیقي ویډیو وه، هغه ویډیو تاسې باندې یو څو کلیپ یې لنډ ګورم، ډېر نه دا ویډیو. والقمر الثاني هنا ما شاء الله تبارك الله. شنو هالجمال حبيبي؟ فدوى لقلبك. شنو اسمك؟ ياسمين. اي صف انتي حبيبتي ياسمين؟ راح الثاني متوسط. ثاني متوسط. اي شلونها مدرستك؟ الحمد لله. دروسك؟ المدرسات؟ اعفاء عام. تستاهلين وايد. اشوف ما شاء الله هيجي شبابنا بالمستقبل بهيجي عمر اعفاء عام. اي يعني هي مواد زينه والمدرسات يساعدون والاسئله سهله، واشكر كل المديرات حبيبتي والمدارس فدوى عافيه عاشت ايدك. والمدرسات. اي شنو هنا عجبك بكورنيش ابو نواس؟ كل شيء. ايه يعني مكان كلش حلو للعوائل العراقيه ويجون يعني هم وجهالهم يتونسون، صالات، مطاعم، سفر. ايه يعني شمال. ايه اي ويعني هواي اماكن. ايه نشكر رجال الامن على إيه، اعمال يدويه، رسم، كره سله. هنا أنا شفتي اكو هوايه اماكن يلعبون بيها كره سله، جربتي؟ لا ما شفت، بس احنا يعني هنا كل ما نجي نصعد بايسكلات نأجر. اي وبالمدرسة انا يعني عندي دورة مال كرة سلة. حلو. اي وبعد احب عرض الازياء. عرض الازياء؟ اوه وانتي من الناس تخبلين يشتروها الازياء بسرعه. خاله ام وفاء دا یوه عراقۍ نجلۍ ده چې نوم یې یاسمین ده، خوشحاله ژوند لري، محصله ده، متعلمه ده، چېرته پارک ته راغلې او څوک ورسره انټرویو کوي او خبرې کوي. نو په ښکلا کې خو طبعا شک نشته دی چې الله جل جلاله ښکلې پیدا کړې ده، پرته د کوم پلاستیکي جراحي نه. نن سبا خو ښکلاوې ټولې هغه په جراحۍ باندې خلک ځانونه ښایسته کوي. بیا هم د ښکلا نه د هر چا خپل تعریف دی. څوک وایي مجنون ته لیلا ډېره ښکلې ښکارېده خو په حقیقت کې لیلا وایي ډېره بدرنګه وه. نو دا یې هغه اصلي ویډیو ده، خو هغه ویډیو چې هغه ما ولیدله او ډېر زیات یې خفه کړلم، ما ویل چې والله دا خو ډېر ظلم شوی دی نجلۍ سره. هغه یو پنجابي جوړه کړې ده او دغه ویډیو چې پنجابي جوړه کړې ده داسې ټریک یې کارولی دی او دومره بخاري کړې ده، یوه سټوري لیکلې ده د ځان نه او بیا یې دې نجلۍ ته د حنزا په نامه یو نوم انتخاب کړی دی. حالا چې ما د دې نجلۍ په اړه نور معلومات وکړل، چټ جي پي ټي خبر نه و چې دا څوک دی څوک نه ده، یا رښتیا هم دا په نړۍ کې تر ټولو ښکلې نجلۍ ده، هغې ته هم معلومات نه و. دا ویډیو یې د فیسبوک نه رااخیستې ده او په دې دې ته یو قصه جوړه کړې ده، یو څو عکسونه یې ویډیو کړي او دغه ویډیو تاسې کتلی شئ چې د 1,000,000 نه زیاتو خلکو لیدلې ده. زما 130 ویډیوګانې دي تر اوسه پورې په 1,000,000 ویوز نه دي راغلي، 3 لکه هم نه دي راغلي 130 ویډیوګانو باندې. او د دې ځوان په یوه ویډیو باندې د 1,000,000 نه زیات 1.2 میلیونه خلکو لیدلې ده او علت یې دا دی چې انسان حسن پرست دی که نه، هغه ګوري چې دا څه دي. خو تر ټولو جالبه بیا دا ده چې دوی ډېر زیات اضافه خبرې لیکلي دي او ډېرې زیاتې ویډیوز یې ویشتلي دي او داسې یو غمجنه قصه یې جوړه کړې ده. نو اصلي مقصد دا دی چې موږ اوس هم زه خپله شخصا ځان ته یم چې زه په یوټیوب نه پوهېږم، که موږ په یوټیوب پوهېدلی نو موږ به دغسې ویوز راکش کړی وی، د خلکو نه به توجه به هم راجلب کړې وه. موږ په دې 130 ویډیوګانو باندې موږ 1,000,000 ویو واخیستل او دې ځوان په یوه ویډیو باندې واخیستل او قسم د ځان نه او لاندې ورته د خلکو کمنټونه وګورئ
خلکو داسې کمنټونه کړي دي او د فریادونه او خدای دې پې ورحمېږي او دا دی راځئ دا قصه در سره لږه شریکومه او ډېر یې نه ږدمه خو بس لږ یې واورئ. اس لڑکی کا نام ہے ہنزا اور اس کی عمر 16 سال ہے اور یہ میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے. اس کا باپ بہت زیادہ غریب ہے اور یہ ہنزا جب سکول جاتی تھی یا واپس آتی تھی تو راستے میں اس کو ایک لڑکا بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ لڑکا کبھی اس کے پیچھے آوازیں لگا لاتا تھا اور کبھی کیا کہتا تھا اور کبھی یہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ شادی کر لو، اگر شادی نہیں کرو گے تو میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. بہرحال ہنزا جو ہے وہ اتنی زیادہ تنگ آ چکی ہے، مسلسل 3 مہینے یہ ڈرامہ چلا. اس کے بعد ہنزا نے گھر میں اپنے باپ کو یہ واقعہ بتایا اور اسے یہ سب کچھ بتا دیا کہ اسی طرح میں جب بھی اسکول جاتی ہوں یا واپس آتی ہوں تو راستے میں مجھے ایک لڑکا جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور اسی طرح بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ شادی کر لو، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی. یہ لڑکا 5 مہینے مسلسل کوشش کرنے کے بعد اس کے گھر پہ رشتہ بیچتا ہے اور مسجد کا امام بھی بیچتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ جرگے بیچتا ہے کہ اسی طرح یہ بیٹی جو ہے نا مجھے دے دو، لیکن اس کا باپ انکار کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ میری بیٹی آپ کو پسند نہیں. نو دا ډېره اوږده قصه دې کړې ده. هدف مې د دې ویډیو دا دی چې یو خو دا دی چې دا یو حقیقت دی چې سوشل میډیا کې هغه ویډیوګانې خلک خوښوي چېرته چې ښایست وي، ښایسته جرګیانې وي او یو شی او بل شی خپله پوهېږئ نور. او بل هدف مې دا دی چې په سوشل میډیا کې په هر شي باور مه کوئ. یعنې دغه ویډیو چې چا واورېدله دا قصې دا دی چې کومه سټوري جوړه کړې وه دغه ډېرو خلکو دا منلې وه ورسره، ډېرو خلکو ورته هلته خفګان ښکاره کړی و، د ډېرو خلکو زړه یې خفه کړی و. نو زمونږ غوښتنه دا ده وروره چې کله کله دغه زمونږ ویډیوګانو باندې هم کلیک کوئ. خیر دی چې داسې ویډیوګانې درته نه راوړو یا نه شو برابرولی او که بیا هم تنګ کړو نو بیا مجبور یو چې د دې نه بیا درته خطرناکې ویډیوګانې راوړو. نو که چینل ته راغلي دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره لایک کړئ. په الله مو سپارم، ښې چارې ښه وخت.